السلام علیکم ورحمت الله. درنو دوستانو، د نن ورځې زموږ درس دی د مایکروسافټ اکسل سټرکچر یا جوړښت. مایکروسافټ اکسل عموما د دوه برخو څخه جوړ شوی دی دوستانو، چې یو برخه یې د ریبن په نامه یادیږي او بله برخه یې د شیټ په نامه یادیږي. کوم دا سور باکس په واسطه چې تاسو ته ښودل شوی دا د ریبن ساحه ده، او کوم چې د زیړې باکس په واسطه تاسو ته ښودل شوی دا د شیټ ساحه ده. راځو دوستانو هر یو تعریفوو جلا جلا. ریبن د کمانډونو مجموعه ده چې د عملیو په سرته رسولو کې له موږ سره مرسته کوي. لکه عموما په ریبن کې مختلف اپشنونه لکه ټیبونه، ګروپونه، کمانډونه دا ټول په دغه ریبن کې شامل دي دوستانو. خو ریبن چې دی دوستانو بیا د همدې دریو برخو څخه په عمومي ډول متشکل شوی دی، چې د ټیبونو، ګروپونو او کمانډونو څخه متشکل دی. راځو دوستانو لومړی ټیب ده. لکه په څنګه چې تاسو په دغه شکل کې ګورئ، دا کوم هم انزرټ، پیج لایټ، فارمیولاز، ډیټا، ریویو، ویو دا کوم مینوګان تاسو ته ښکاري دا د ټیب په نامه یادیږي. بیا هر ټیب چې دی دوستانو د ګروپونو او کمانډونو څخه جوړ شوی دی. دا کوم سور باکس یا دا باکس چې تاسو ته ښکاري ښودل شوی دی دا ګروپونه دي دوستانو، چې څو کمانډونه لکه اړوند کمانډونه دا په دغه ګروپ کې شامل دي. همدارنګه دغه بل باکس هم چنان دا نمبرز دا جدا ګروپ دی، دا سټایلز دا جدا ګروپ شو، سیلز او ایډیټینګ دا ټول ګروپونه دي دوستانو. ټیب د مینو او د مینو د فرعي برخو څخه ترتیب شوی دی. لکه اوس فر مثال هم باندې چې کلیک کوم دا یو ټیب شو، بیا په دې کې نور مینوګان شامل دي یا فرعي مینوګانې لکه دا ګروپونه چې شو که نه، دا ټول د ټیب څخه عبارت دی. دویم راځو ګروپ. د اړونده کمانډونو مجموعه ده. لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلې چې اړونده یعنې ټول اړونده کمانډونه دغلته شامل دي چې وروسته انشاءالله په عمل کې به وګورو. دریم چې دی حکم یا کمانډ یا په ساده چې ورته ویم امر، د حکمونو یا عملیو د کړنو په ترسره کولو کې له موږ سره مرسته کوي. شیټ برخه به انشاءالله په راتلونکي درس کې تاسو ته واضح شي او ریکارډ به شي انشاءالله. فقط نن همدغه ریبن تاسو ته تشریح کوم. راځو خپل اکسل برخې ته. کوم چې دغه پورته برخه تاسو ګورئ دوستانو دا ریبن شو، او لاندې برخه دا شیټ شو دوستانو. چې ریبن ما وویلې چې بیا دا د درې برخو څخه په عمومي ډول متشکل دی، چې ټیب شو دا ټول ټیبونه دي دوستانو. بیا هر ټیب د ګروپونو څخه جوړ شوی دی، چې دا جدا ګروپ دی. دا دوه خطونو په واسطه چې په منځ کې ایسار دی دا یو ګروپ شو، د همدا ډول بل ګروپ، د نمبرز بل ګروپ، سټایلز، سیلز، ایډیټینګ دا ګروپونه دوستانو. بیا هر ګروپ داخل کې په دې کې نور اپشنونه چې موجود دا د کمانډ په نامه یادیږي. لکه فر مثال دلته یو خط لیکم چې هلو، کله چې په دغه کمانډ باندې کلیک کوم دا ډبلیږي. چې دغه ډبلیدل خپله دا یو کمانډ دی، یو حکم دی، یو امر دی چې وشو، امر وشو چې دغه خط ډبل کړه یا بېرته زه بېرته عادي حالت ته راولم، بېرته په دې باندې کلیک کوم، خپل کوم پخوانی کار چې و هغه یې بېرته ریډ وکړو، یعنې بېرته یې دوباره یې خپل عادي حالت ته راوستو. نو دغه دوستانو په ساده شکل باندې د دې د ریبن تشریح تاسو ته حضور ته وړاندې شو. نو د شیټ برخه به انشاءالله په راتلونکي درس کې تاسو ته واضح شي.